بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او ریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 2 د اګست کال 2016 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات مې ټول نړیوال دي. د امریکا او د ایران د کړکېچ او د جګړې نوې پړاو ته داخلېدل دي. د نوې ګواښونو بریدونو ګنګوسې دي. همدارنګه د اسرائیل جنگ ته بیرته را داخلېدل دي چې دا څو ورځې یعنې په حدود 2-3 هفتو ځان خاموشه نیولی و. همدارنګه د عمان کې پر کشتۍ باندې برید دی. د امریکا جنرالانو ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې دا جنگ به دوی ته په حساب قیمته تمام شي. همدارنګه د سنټکام دا ادعا کړې ده چې تنګی هرمز کاملا د دوی په کنټرول کې دی. همدارنګه امریکا هغه لیست دی چې که دا ځلې برید کوي کم د پټرولو د تصفیې د پاکولو کم ځایونه وهي د هغې مکمل لیست کړی. ایران د هغه په مقابل کې یو بل لیست هغه کړی چې دوی به بیا کم ځایونه وهي. همدارنګې د امریکا متحدین فکر کوي چې امریکا دا جنگ بایللی دی او ورو ورو د ناکامۍ خواته روان دی. او امریکا د ایران د نیابتي جنګیالیو د فشار له امله ممکن ده چې د عراق نه ووځي او د شمال د عراق چې اربیل کې دوی کماډه وه هغه هم پرېږدي، څنګه چې د اردن کې تصمیم نیولی دی او همدارنګې کویت کې تصمیم نیولی. همدارنګې نور غټ واړه موضوعات دي، انشاءالله ټول یو یو به ستاسو حضور ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تر پایه ما سره اوسئ. مخکې له دې نه چې برنامه شروع کړم 2 مهم ټکي دي دا تاسو سره ادا کوم. یو خو دا دی چې د پرون برنامې د ستاسو د ټولو د استقبال نه د کومنټس نه بالخصوص هغه زموږ مجاهد قهرمان خویندې چې زما سره په دې صفحاتو کې دي ماشاءالله ډېرې تکړه دي. دا د زه ډېر وخت شو د هغوی د کومنټونو ته مې جواب هم نه دی ورکړی، رسیدګي مې نه ده کړې، خو بیا هم دوی خپل هغه اخلاص مینه محبت نه دی کم کړی او دا همیش هلته مهرباني کوي، لطف کوي، خپل دعاګانې، خپل کومک، خپل سپورټ همیش ماته لیکي. خو زما د کارونو د زیات له وجې نه چې فشار د مرکو زیات شوی دی کومنټسو ته دې ته رسیدګي نشم کولی، نو لږ ذرا د دې ټولو نه مننه کوم چې کافي دوستان راغلل زما د دې موقف تایید یې وکړه، سپورټ یې وکړه او خپل کومنټس یې ولیکل او اکثرانو دا دغه کړی دی. انشاءالله چې د عزیز پولاد په هکله به اکثرا هلته انشاءالله د ورځي امازون ته هلته به کومنټس هم کوي او امازون ته به لیکنه هم کوي چې دا د خپل یو ځوان کومک لپاره ډېر غټه خبر ده. خپل لیکوالان، خپل ځوان نسل چې د آینده د افغانستان د هغه سره ودرېږئ، دا زموږ تاسو ده او دا مهمه نه ده چې څوک د کمې ژبې د کم قوم او د کم ځای دی چې هر څوک علم او فرهنګ ته کار کوي، خپل ژبې ته کار کوي، خپل قوم ته کار کوي، ورسره ودرېږئ. دا کم دغه نه ده او هر څوک حق لري چې خپل ژبې ته خپل قوم ته کار وکړي. دویم خبره دا ده چې غواړم مننه وکړم د قمندان صاحب امین وردګ نه چې جهادي یو پیاوړی قمندانو د وردګ ولایت نه او په ټول د جهاد کې هلته وو. د دوی یو کتاب چې په فرانسه کې په فرانسوي ژبه باندې چاپ شوی وو او په دې کې د جهاد ناخوالې سرنوشت او ټول د خپل سرګذشت لیکلی دی. د کمونستانو د جنایتکارانو د دوی د ظلم او د بربریت د افغانستان پر مظلوم ملت باندې چې خلک د کم عذاب او د قبر دغې حالت نه تیر شوي دي، د هغې داستانونه او قصې دغه دې کې دي، د جهاد د قصې په دې کې دي. ډېر مهم دغه دی، دا کتاب دی ما ته رالیږلی دی. چون کتاب څنګه چې ما تاسو پرون شپه ویلې کتاب بهترینه تحفه د یو انسان بل انسان دپاره ده او کتاب بهترین ملګری دی د یو انسان چې کولی شي سړی د هغه نه ډېر څه زده کړي. زه ډېره مننه کوم د قمندان صاحب امین وردګ نه چې دا مهرباني دی وکړه د فرانسې نه دا کتاب یې ما ته رالیږلی، ګرچې دا په فرانسوي ژبه دی خو نن سبا دا کوم ستونزه نه ده. زه به دا یو آرټیکل انشاءالله
ترجمه کوم، به ترانسلیټر ته به یې ورکوم او زه به یې د متن نه استفاده کوم. ستاسو د دې علمي ذخیرې نه، خپل د ژوند د تجربې نه چې رالیږلی دی، الله مو په دې دنیا په هغې دنیا کې تاسو اجر درکړي. د دغه چې خپل د مور وطن نم، د خپل عزت او ناموس نم، د بې ناموسانو او وطن پلورونکو پر خلقو پرچم د جنایتکارانو په مقابل کې ودرېدلې، چې نن سبا بیا را ژوندي شوي دي. پس له 15 کالو نه دی اوس د امین او د ترکي د دوستۍ خبرې کوي. دی اوس د امین او د ترکي نه دفاع شروع شوې ده، د ببرک کارمل نه دفاع شروع شوې ده، د هغه جنایتکارانو نه چې د افغانستان ملت تاریخ ته دفن کړي دي، او په انشاءالله دی به په افغانستان کې بیا ځای نه لري. دلته اوس یو ډله ده، د یو ډله خو به نجیب ته کار کوو. اوس هغې چې پخلي ضربې وکتلې، خلکو د هغې جنایت راویستل. اوس تازه نوي موږکان او پیشکانې را پیدا شوي دي. څوک د ترکي نه دفاع کوي، څوک حفیظ الله امین د قهرمان جوړوي، څوک د ترکي نه، دا ټول جنایتکارانو نه. او د بل خوا نه د موسی شفیق نه دفاع کوي. هغه موسی شفیق چې ترکي په خپل په احکامو باندې وژلی دی، بدون د کوم اثبات د جرم نه، بدون د کوم محکمې نه هغه وژلی دی. راځي د ترکي نه د بابا په نوم دفاع کوي او د موسی شفیق صفت کوي. نو دومره قمقله انسانان هستئ، دومره بې عقل هستئ چې دواړه دوه تورې په یو نیام کې نه ځایږي. یوه توره په یو وخت کې په یو نیام کې ځایږي. یا د موسی شفیق سره ودرېږي، د هغې قاتلین او جنایتکاران محکوم کوي، ځکه چې یو علمي ذخیره وه، خزانه وه د دې خاورې یو بچی و. دا پوښتنه وکړي چې کمونستانو د ده جرم څه و چې ولې مو ووژه؟ یا د داود خان د هغه مسکیو چې بېګناه ژوندي مو ښخ کړي، د هغه جرم څه و؟ دا پوښتنه وکړئ د دې جنایاتو چې په یوازې راځئ دفاع کوئ. نو د ده لپاره دا جنایاتو د دغې لپاره خلک راپاڅېدلي، د هغې لپاره دا کتابونه، دا زموږ د وطن ملي به حساب زیرمې دي، دغه زموږ د تاریخ حصه ده، دا پاڼه ده. نو دا چې قمندان صاحب دا زحمت یې ایستی، خپل ژوند یې کوي، دا ترجمه شوی هم دی په ډېرو ژبو. نو ډېره مننه ترېنه کوم. راځم د خپل د ورځې برنامې ته. بی بی سی یو خبر دغه کړی دی د راپور په شکل کې، چې د موساد ادارې اسرائیل هغه نشر ته سپارلی دی. د هغې په اساس باندې ادعا شوې ده چې اسرائیل د ایران د مشرانو او د رهبرانو ټلیفونونو نمبرونه ورسره دغه دي، او مستقیم زنګونه ورته والي دي، او په دې زنګونو کې مستقیما دوی ته اخطار ورکړی دی، خبرداری ورکړی دی چې دوی صرف 12 ساعته وخت لري، یا کوم محفوظ پناهګاه ته ځان ورسوي چې د مرګ نه بچي، یا ایران پرېږدي چې د مرګ نه بچي، او یا دا ومنئ چې اسرائیل برتري به منئ، تسلیمیږي به، نو بیا به د مرګ نه بچیږي. او غیر له هغه نه 12 ساعتو کې موږ خپل عملیات در باندې شروع کوو که ستاسو ځواب رانغی، او چې چیرته اوسئ وهو. په دې جمله کې ویل کېږي چې یو د هغه کسانو نه چې مستقیما زنګ ورته راغلی د اسرائیل د موساد نه او اخطار ورکړ شوی دی، په طور د نمونه ویل کېږي چې سید عباس عراقچي دی. نور یعنې دې کې دا نور مشران ټول شامل دي. دلته اوس خبره دا ده چې یو خو دا دی چې د حملې متوقع ده چې ژر حمله کېږي. دویم خبره دا ده چې اسرائیل دا نمرې د کوم ځای نه کړلې دي د مشرانو، او څنګه دا توانایي پیدا کړه چې مستقیما زنګ وهي او ایران د ده مخنیوی نشي کولی. دا یو الارمینګ خطرناکه خبره ده، او مشکلات د پیسه په دغه کې ایرانی سیستم کې دا ښیي چې دوی د ایران په سیستم کې لاسونه ډېر اوږده دي، او په دې اساس باندې دا د ایران دپاره او د دوی د دغې جنګ لپاره ښه نه دی. دا ښکاره کوي چې دوی لوی لاس لري. بل خبر دا دی چې په 21 د جولای چې کومه ناسه په کم ډیویډ کې شوې وه، هلته د نهایي فیصله دا شوې وه چې امریکا او اسرائیلو دی به د ایران په مقابل کې آخري جنگ ته بځي. سره دی چې ډونالډ ټرمپ اسرائیل ته ویلي چې دا زما جنگ دی، ته به دې ته نه را داخلېږي، زه به جنگ ته ځم، که چېرته په تا برید وشو ته بیا خپله دفاع وکړه. خو اسرائیل کوشش دا کوي چې دې جنگ کې دوی سره دخیل وشي. اسرائیل یو ځلې بیا امریکا ته دا خبره واضح کړې ده، که ته په نسبت د اسلحې د کمښت او د تسلیحاتي د دغې نه په تذبذب کې او نه غواړي چې برید وکړي،
ما ته اجازه راکه دا مسؤلیت زه په غاړه اخلم او زه پر ایران باندې دقیق هوایي بریدونه کوم او د دې اتومي میزایل او نورې زیربناوې ورته وهم او له منځه یې وړم تر څو لاره دې کامله محاصرې ته برابره شي او لاره دې ته برابره شي چې د امریکا قوا بیا پر ایران باندې ورننوځي. دا د اسرائیل موقف دی. په عین حال کې اسرائیل دا توقع لري ممکن د دغه جنګ کې که دی ورننوځي دا ځینې به اروپایي ټولنې نه ځینې ملکونه هم په دې کې ګډون وکړي چې یو د هغې ملکونو نه چې دوی توقع ترې نه لري انګلستان دی چې دوی ممکن دې جنګ ته راننوځي او د ده په مقابل کې ایران دا خبر دغه کړی دی که انګلستان د دې جنګ ته راننوځي نو دی به انګلستان مستقیما د اور لاندې ونیسي او انګلستان به بیا د دفاع توان نه لري یعنی میزایلونه باندې به ووري. بل خبر دا دی چې د عمان یوه کشتۍ چې د لیمیا ښار د عمان د لیمیا ښار نه هلته د 20 کیلومتر په شمال شرق کې موقعیت یې درلوده برید ورباندې شوی دی. دا برید چې تر اوسه چا منلی نه دی چې دا چا کړی دی خو د انګلستان د نظارت اداره چې په هرمز کې د انګلستان کومه نظارتي اداره ده په نامه د میریټایم ټرید اپریشنز هغه دا خبره کړې ده چې دغه عملیات په دغه ښار او په دغه ساحه کې شوي دي مګر هم د حمله کوونکي دغه معلوم نه دی او چا تر اوسه پورې دا حمله منلې هم نه ده چې دا چا کړې ده خو مدا د عمان په کشتۍ باندې برید شوی دی. همدارنګه سدکام ادعا کړې ده چې د تنګې هرمز کاملا خلاصه ده د کنټرول د دوی په لاس کې دی 20 کشتیګانې دوی ګرځولې دي چې د تنګې هرمز نه تېرېدلو کوشش کو 2 کشتیګانې وهلې دي دا سندکام ادعا کوي او 10 کشتیګانې چې دغه هغې ته اجازه ورکړ چې خپل سفر ته ادامه ورکړي او دا لاړ شي. ایران دا ادعا کاملا رد کړې ده چې تنګې هرمز کاملا زموږ په کنټرول کې دی هېڅ کشتۍ تېرېدی نه شي او اوس خو کاملا تنګې هرمز دوی بنده کړې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې د دې ځینه ووځي. بل خبر دا دی چې ډونالډ ټرمپ دا د وال سټریټ ژورنال خبر دی وایي چې ډونالډ ټرمپ د تازه حملې لپاره د ایران په مقابل کې د آمادګۍ قومنده ورکړې ده چې د لوی قوي حملې لپاره چې په ویکند مطلب دا دی چې همدا نن یکشنبې ورځ چې ده پرون شنبه و نن یکشنبې ورځ ده دې ته ویکند وایي نو ویکند کې باید یعنې یکشنبې په ورځ باید خپل حملې لپاره آمادګي ولرو. همدارنګه سی بی اس نیوز دا خبر ورکوي چې اسرائیل د غټو اهدافو له وهلو لپاره په ایران کې آمادګي نیسي چې دا نفتي تاسیسات دي او دوی غواړي چې دا ووهي. په دې نفتي تاسیساتو کې چې امریکا هم دا پروګرام لري او اسرائیل هم د اصفهان د تصفیې د مرکز دی د تهران د پټرول د تصفیې مرکز دی د خلیج فارس په نامه د پرشن ګلف سټار دغه دی ریفاینری ده یعنی تصفیه د وینه د تصفیه د نفتو ده. همدارنګه بندر عباس آیل ریفاینری ده خارک د تصفیه د پټرولو ده د امام خمینی بندرګاه ده. همدارنګه د فارس سپیشل انرژي زون دی او چاپهار دی دا ټول په نوي لیست کې دي چې اسرائیل او امریکا پروګرام لري که چېرته اسرائیل را داخليږي دا وهي او که امریکا را داخليږي دا به وهي. دا خبر همدارنګه سی ان ان ورلد او د واشنگټن پوسټ هم تایید کړی دی چې امریکا تیاری نیسي د تازه حملو لپاره پر ایران باندې ژر تر ژره ممکن چې همدغه هفتې په اخر کې وسی. مګر هم پینټاګان دا خبرداری د اروپا کمانډ ورکړی. یو سنټ کمانډ مونږ تاسو شرق الاوسط کې چې د امریکایان دی دلته دی یو سنټرل کمانډ دی په اروپا کې دی یو سنټرل کمانډ دی په اسیای جنوبي کې دی داسې هر منطقې لپاره دی یو سنټرل کمانډ لري. د اروپا د حصې سنټرل کمانډ چې دی یعنی قومنداني مرکزی د امریکا د امریکا ته خبرداری ورکړی چې دوی کافي اسلحه دلته نه لري که چېرته دوی جنگ ته لاړ شي او د دې اسلحه امریکا وغواړي یا د مصرفه کړي دلته به دوی ته دا پاتې کېدل ډېر زیات مشکله شي
دی مسؤلیت لري چې خپل د وګړو دغه دلته تضمین دا وساتي. که چېرته دی دا توانایي ونه لري نو د دی به دلته بودن مشکلي. او عین حال کې دا خبره هم کړې ده که چېرته تاسو دا جنگ شروع کړئ او زمونږ د اسلحه هلته جنگ ته لاړ شي ولګېږي، موږ به د اسرائیل نه په هېڅ قیمت دفاع نشو کولی. اسرائیل به بې دفاع پاتې شي او په دې سیمه کې به کېدای شي تار و مار شي. په همدې اساس باندې واشنګټن پوسټ دی وایي چې دې جنرالانو خبرداری ورکړی دی چې که چېرته تاسو دا جنگ ته ځئ نو دا به د اسرائیل هغه امنیت کاملا خطر کې واچي او زموږ اسلحه به ختمه شي او موږ به د نظامی بحري او هوایي د قواو د کمښت سره مخ شو، کوم شی چې موږ تاسو به بار بار تکرار کړی دی ویلیم دی. او امریکایي جنرالان وایي چې موږ به د اسرائیل د دفاع نه ونشو کولی، چیرې که ایران قوي برید وکړي نو په حساب ټول به خراب کړي. ایران د دې په جواب کې ویلي چې موږ به د عربي ممالکو په نفتي تاسیساتو باندې بریدونه وکړو، که دوی زموږ په دغې باندې بریدونه وکړل نو موږ به کوو. دی وایي چې د اسرائیل دوه د نفتو تاسیسات دي، د تصفیه د نفتو یعنی آیل ریفاینري چې دا دوه به وهل کېږي، بحرین کې یو دی هغه وهل کېږي، کویت کې یو وهل کېږي، سعودي کې درې غټ دي هغه وهل کېږي، په قطر کې دوه وهل کېږي او په امارات متحده کې به دوه وهل کېږي. دا ټول د دی پر کمان دغې لاندې دي. پرس ټي وي دا خبر هم تاییدوي چې ټاپ ایرانی جنرالانو دا خبر کړی دی چې د منطقې د سیمې ممالک د ایران د امریکې د سپر په شکل د دفاعي ډال په شکل باندې کار کوي او دا دوی لپاره بخنی دی به په دې اور کې کاملا وسوځيږي. بل خبر دا دی چې امریکا خپل ملکی وګړو ته په لسو ممالکو کې چې شرق الاوسط کې دي، په یاد فرضاً مصر کې، ترکیه کې، همدارنګه اردن کې، عمان کې، بحرین کې، قطر کې، کویت کې، عراق کې، دغه ټولو لسو ممالکو ته دغه کړی دی چې د دې نه دی زر تر زره وځي چې که حمله شروع شوله دی به ډېر اسانه ټارګېټ ټول وژل کېږي، دی په هر قیمت چې دی ځان تر جره وباسي. بل خبر دا دی چې د امریکا متحدین چې دا نه دی ویل شوي دا متحدین څوک دي، خدای ویل د امریکا متحدین په دې باندې نظر باندې دي چې امریکا ورو ورو په دغه جنگ کې په طرف د ناکامۍ روانه ده او دا جنگ د لاس نه وځي او ایران خپل کامیابي په لاسه کوي. او دی دا خبر هم کوي چې د رئیس جمهور ډونالد ټرمپ هیڅ کم برنامه او خبره دلته تطبیق شوې نه ده، ټول پلانونه خنثی شوي ناکام شوي دي او تنګی هرمز هم بنده ده، د دوی د لاس نه وتې ده او د دوی ملګري او همکاران چې دي د امریکا دا چې دي ونربل دي، یعنی ورخطا دي، تشویش کې دي او دی خواخوا ګوري او لاره ورته نه معلومیږي. یعنی متحدینو دا شکست منلی دی او دا وی چې امریکا دا جنگ بایللی دی. همدارنګه امریکا په نسبت د فشار د نیابتي جګړو چې په د مقابل کې په عراق کې شوي دي د اربیل د سیمې نه د کردستان نه خپل قوا وباسي، هغه سیمه خالي کوي. همدارنګه شرق الاوسط خبر ورکوي چې ایران د ماتیا په بندر باندې چې په مصر کې برید شوی د هغې نه شانه خالي کړې ده، ویلي دي دا کار مونږ نه دی کړی. دا اشارې دې خوا ته رسوي چې ممکن دا د فالس فلاګ یا د دروغو حمله وسي او غواړي چې اسلامي نړۍ خپل په منځ کې واچي. او مصر هم د ایران دا معذرت منلی دی او د ایران وزیر خارجه د مصر د وزیر خارجه سره خبرې کړې دي. او همدارنګه تسنیم د ایران اژانس خبري دا خبره کړې ده چې دا اشارې ټولې دی خواته دي چې دغه برید او حمله ممکن اسرائیل سرته رسولي. همدارنګه اورینت ټوډی بل اخبار دی دی خبر ورکړی چې جوزف اون د لبنان رئیس جمهور ترکیه ته تللی دی او د اردوګان سره خبرې کړي او دواړو په دې اتفاق کړی دی که په صورت د لبنان باندې اسرائیل بریدونه کیږي نو ترکیه به د هغه له دفاع لپاره ودرېږي او د هغې نه به دفاع کوي. دی په دې 18 کالو کې اول رئیس جمهور د لبنان دی چې ترکیې ته راځي او په تېرو 70 کالو کې دا درېیم رئیس جمهور د لبنان دی چې ترکیې ته راځي او ډېر کلک استقبال ترې نه شوی دی او د سره ملاتړ هم اعلان شوی دی.
همدارنګې یعنې صفاق په نامه باندې د ترکیې یو اخبار دی، هغې ویلي چې ترکیه به د اسرائیل باندې ترکیه به پر اسرائیل باندې حمله کوي که چېرته اسرائیل په لبنان باندې برید وکړه. دا دوی شاه سرخي ورکړې ده، خو زه فکر نه کوم، ځکه که دا حمله یې کوله خو د لس دفعې حمله یې کړې ده، 45% یې نیولې ده، دوی څه وکړل چې اوس پس له دې به یې وکړي. دا و زما د نن ورځې نړیوالو سیمه ییز خبرونه. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.